لسته چې په محفل کې زما یار یاد کرسی لسته چې په محفل کې زما یار یاد کرسی هر چا به اورېده ښه په قرار یاد کرسی د هغې وخت نه یاره زه په تا باندې مین یم د هغې وخت نه یاره زه په تا باندې مین یم چې غوږ کې به مې ویله راته پلار یاد کرسی ایله ترې زلکدن کې د سکون سره سا لاړه ایله ترې زلکدن کې په سکون سره سا لاړه چې کله زمزمه کړه یو بیمار یاد کرسی سلامونه و نیکې هیلې ومنئ ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې محمد شاه دلکش یم څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ملګري میلمانه کوو هغوی نه پوښتنې کوو هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې موږ نن ځان سره زلمی شاعر او ډېر نوجوان شاعر او په پښتو ادب باندې مین شاعر عثمان شکور صاحب میلمه کړی دوی نه به پوښتنې هم کوو شعرونه به هم اورو د ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې عثمان شکور صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام دلکش صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی او دونه تکلیف هم وکړو الله هم راته آباد لرئ څنګه شکر الحمدلله مننه ستاسو هم کوم چې موږ سره مناسته وکړو د پیرزونې مینوالو سره خپله پیژندګلو وکړئ چې عثمان شکور څوک دی د کوم ځای سره تړون لري عثمان شکور مې نوم دی عثمان مې خپل نوم دی او عبدالشکور مې د والد صاحب نوم دی نو تخلص مې دی او په باجوړ کې مې سترګې غړولې او په اعتباد فیسس کې ژوند کوم دلته او پېښور پوهنتون نه مې د تعلیمي هلې ځلې روانې دي صحیح ماشاءالله د شاعرۍ آغاز مو د کوم دور نه کړی دی او شعر د څومره وخت نه لیکئ د شاعرۍ آغاز خو زه کوي یم چې زه ډېر ماشوم وم چې دا پردي غزلې ورانه وه خپلې ته جوړونه خو باقاعده داسې راته یاد نه شي خو زما به خیل چې باجوړ کې کوم هغه حالات وو دغه حالاتو زه مجبوره کړم چې زه په شعر لیکم او دغه باندې مجبوره کړم چې شعر ولیکم صحیح د کتاب پاغله مو څه خیال شته څه فکر مو شته چې کتاب به مخ په وړاندې راځي او که نه داسې څه اراده خو مې فی الحال نشته خو کوشش کوم چې ښه شعر ولیکم او یو مقصد پکې نو دغه مې خواهش دی صحیح د شاعرۍ په دې دنیا کې په کوم سم ډېر زیات کار کړی دی په غزل باندې نثر باندې افسانې باندې زیاته توجه مو څه شي له ورکړې ده سټارټ کې خو مې په نظم باندې ډېر کار کړی خو بیا وروسته دا خو الهامي نو بیا غزل ته ډېر زیات توجه مې ورکړه نو غزل مې ډېر زیات لیکلی اوس صحیح د شاعرۍ زده کړې مو چا نه کړي دي پښتو د اسلامي کالج کې پښتو ټولنه چې د هغه کې به مې ورتلم به هره جمعه او بله د صاحب شاه صابر صاحب زه پښتونکوټ دی نو هلته ځم ماهانه دغه صحیح شکور جانه د پیرزونې مینوال دی وخت کې تاسو ته غوږ دي څه به ورسره شریکوئ قربان د غزل نه مخکې به یو څو شعرونه دي چې نن راته مخکې خپل ارمان جړلي نن راته مخکې خپل ارمان جړلي او نن مې بلها بلها په ځان جړلي او زما وجود لکه د مړي په شان زما په تن سیرې ګریوان جړلي مننه زما وجود لکه د مړي په شان زما په تن سیرې ګریوان جړلي او ما چې د کلي کډه واغستله نو ما په دشتو بیابان جړلي او اخر دی چې د خپلې دومره بېوسۍ د لاسه عثمانه تا راته بل شان جړلي غزل دی چې هله راشه د زړه سره سا مې وځي هله راشه د زړه سره سا مې وځي انتظار دی مازدیګره سا مې وځي او تا پسې که لیونی نه شم نو واوره تا پسې که لیونی نه شم نو واوره تا پسې به پېښوره سا مې وځي او مننه مهرباني وایي تا پسې که لیونی نه شم نو واوره تا پسې به پېښوره سا مې وځي او په ما مه راځه اختره بل وطن کې په ما مه راځه اختره بل وطن کې مسافر یم اختره سا مې وځي او مننه وایي په ما مه راځه اختره بل وطن کې مسافر یم اختره سا مې وځي او شعر دی چې زه په امن باندې مړ یم کلیواله زه په امن باندې مړ یم کلیواله چا ویشتلې ده کونتره سا مې وځي او مننه وایي زه په امن باندې مړ یم کلیواله چا ویشتلې ده کونتره سا مې وځي او ورته ټینګ نه شوم په چغو باندې سر شم ورته ټینګ نه شوم په چغو باندې سر شوم وینم هره مور او تره سا مې وځي او مخته ده چې که راتلی شي نو عثمانه التجا ده که راتلی شي نو عثمانه التجا ده راځه مړه ښه په نره سا مې وځي شنو عثمانه التجا ده راځه مړه ښه په نره سا مې وځي عثمان الله پاک دې ستاسو سا نو ایستل کوي او ډېر ژوند درته غواړم چې دغه شان د لیکلو کوي پښتنو ته څه ور ورسوئ عثمان دا راته ووایه چې کومو سندرغاړو د غزلې یا شاعري ویلې ده او که نه
داسې فلحال خو زما دا شاعري داسې ما سره صرف نو ډېره کمه مې خلکو ته وړاندې کړې ده. صحیح. د هر یو شاعر خواهش چې یو سندرغاړی دی زما غزل وي، نو ستاسو په زړه کې څوک دی چې څوک دی زما غزل وي؟ هغه خو چې کله شعر کې څونه وزني نو سندرغاړي خپله وایي چې زه یې ورله ووایم، او خواهش مې دی زموږ ملګری دی جلال، هغه باندې انشاءالله وخت سره به ګورو. صحیح. نظم ذکر تاسو کو، نظم را سره هم شریک کړئ. نظم دی چې مخکې مې دې نه مخکې شعر کړی خو چې زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم، زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم، زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم، زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم. خدای زه څومره بدبخت یم، ما د چا ازار اخیستی، زه د وخت نه په عذاب یم، زه په مړو کې حساب یم. ما چې سترګې غړولي ما په هر لوري ژړلي، بلکش صاحب وایي ما چې سترګې غړولي ما په هر لوري ژړلي، یو دهشت دی، یوه ویره، یو ژړا دی، یو فریاد دی. کله ځان ته چې مې خیال چې خو بیا زه هم بل حق لک یم، زه د وخت سره په جنګ یم، زه ولاړ ورته په ننګ یم، ګناهګار لکه پسه یم، زه د ژوند د خدایه تنګ یم، ګناهګار لکه پسه یم، زه د ژوند د خدایه تنګ یم، سمه نه وینم په غره یم، سم کباب کباب په زړه یم. کله یو را باندې راشي کله بل را باندې راشي، امیدونه مې کړي خاورې سم و بل را باندې راشي. زه دا څه تندر وهلی هر څه وینم خوړوند یم، هر څه اورم ګونګی یم، خدایه وس دی قیامت کې نور عزت مې سلامت کې، دی بارود بارود فضا کې زه په امن پسې ګرځم، زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم، زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم. ډېر ښکلی دی. حد دی یار، په غزل دې هم حد کړی دی، په نظم دې هم حد کړی دی، خو دا راته ووایه چې د دې دومره ژورې شاعرۍ ستاسو عمر ته که موږ ګورو، ستاسو عمر د تعلیم دی، د لوبو دی، او دومره ژور خیال لرئ، دومره ژور سوچ لرئ، وجه څه ده؟ په شاعرۍ څنګه مجبوره شوئ؟ څه ناڅه خو به وي که نه ستاسو په ژوند کې؟ یو خو اکثره خلک دا مې وي چې سړی مین شي، بلکل عشق غواړي، مینه غواړي، خو مینه فرض نه ده چې هغه خاص موږ خو دې سوچ ته دغه کړې راټوله کړې چې خاص د جنۍ سره به مینه، خو اصل کې داسې نه ده. مینه د مور او پلار سره کیدی شي، مینه د ځمکې سره کیدی شي، خاورې سره، زما انتهایی زیاته مینه د پښتنو سره او د دې خاورې سره ده. صحیح. ستاسو په نظم کې چې سړی سوچ کې ډېر زیات انقلابیت دی پکې، د دې څه وجه ده؟ بس مجبوره شوي یو چې دغه الفاظ ولیکو، دا خپله لیکل خپله بس دغه احساسات داسې شي، نو بس باجوړ حالاتو داسې مجبوره کړم چې زه یې لیک ته مجبوره کړم. صحیح. غزل نه بل هم اورو چې خوندونه ترې واخلو. غزل صدارنګ دی چې په وجود ګډه مې لمبه ده زړه مې اور اغستی، په وجود ګډه مې لمبه ده زړه مې اور اغستی، اوس رانه جوړه تماشه ده زړه مې اور اغستی، یو غریبي شي بل په مخ راله سپېړې راکړي، یو غریبي شي بل په مخ راله سپېړې راکړي، مړه نو داسې طریقه ده زړه مې اور اغستی. د خپل وطن د بربادۍ سوچ په څوک څنګه وکړي، د خپل وطن د بربادۍ سوچ په څوک څنګه وکړي، والله څه ډېره عجیبه ده زړه مې اور اغستی و، چرته به تا د چا ور ویشتی په کاڼو باندې، چرته به تا د چا ور ویشتی په کاڼو باندې، ځکه دې ماته دروازه ده زړه مې اور اغستی و. او زه د وطن د واکدارانو یو تپوس کوم، زه د وطن د واکدارانو یو تپوس کوم، دلته انصاف کم دی دوکه ده زړه مې اور اغستی و. هغه خبره کاڼی زی د یتیم سر پرې لګي، هغه خبره کاڼی زی د یتیم سر پرې لګي، بس هره ورځ مو جنازه ده زړه مې اور اغستی و. مننه وایي هغه خبره کاڼی زی د یتیم سر پرې لګي، بس هره ورځ مو جنازه ده زړه مې اور اغستی و. زه بې ګناه دی ګناهګار لکه په څه کې شمار کړم، زه بې ګناه دی ګناهګار لکه په څه کې شمار کړم، دا یو تپوس کړم اجازه ده زړه مې اور اغستی و. مقته ده چې مننه وایي زه بې ګناه دی ګناهګار لکه په څه کې شمار کړم، دا یو تپوس کړم اجازه ده زړه مې اور اغستی و. مقته ده چې مسافرۍ دې راله زړه عثمانه سم اوبه کړو، مسافرۍ دې راله زړه عثمانه سم اوبه کړو، ستا د راتلو څه اراده ده زړه مې اور اغستی. ډېر زبردست، ډېر ښکلی، او زړه مې غواړي چې د عثمان شکور نه نورې غزلې هم واورم او ریکارډ یې کړم، تر تاسو یې در ورسوم. عثمان صاحب نور به راسره څه شریکوئ؟ د غزل نه مخکې به ورته یو 3 شعر وویم چې مونږ همیشه مات زړونه وړي دي،
مونږ زړه کې بد نه لرو چا سره مونږ همیشه مات زړونه وړي دي مونږ زړه کې بد نه لرو چا سره او بیا په جنازه مې چېرته رانشي بیا چې مې رخصت نه کړې دعا سره او زه عثمان په دغه امید ژوند کوم زه عثمان په دغه امید ژوند کوم خدای به مو یو ځای کړي چېرته بیا سره غزل دی چې زه د امن د سینګاره لرې لرې پاتې شوی زه د امن د سینګاره لرې لرې پاتې شوی زه د دنګو غرو چیناره لرې لرې پاتې شوی او د بازار ښایست مې لاړو د لوګو لمبو خوراک شو د بازار ښایست مې لاړو د لوګو لمبو خوراک شو هر سړی مې د روزګاره لرې لرې پاتې شوی او زه بدبخت په زولنو کې زه د وخت ظالم وهلی زه بدبخت په زولنو کې زه د وخت ظالم وهلی زه د هرې خوښۍ یاره لرې لرې پاتې شوی او شعر دی چې دا خو سر تر پایه جنګ دی او هیڅ غږ کولی نشم دا خو سر تر پایه جنګ دی او هیڅ غږ کولی نشم خوله مې وګنډه قراره لرې لرې پاتې شوی مننه دا خو سر تر پایه جنګ دی او هیڅ غږ کولی نشم خوله مې وګنډه قراره لرې لرې پاتې شوی او هر زلمی راته ژړېږي هر زلمی راته دا وایي هر زلمی راته جړېږي هر زلمی راته دا وایي خپل وطن کې د مور پلاره لرې لرې پاتې شوی او مقته ده چې زه عثمان په ژوند پوهېږم زه به هر چا کې بدل وې زه عثمان په ژوند پوهېږم زه به هر چا کې بدل وې کاش که زه لږ د انګاره لرې لرې پاتې شوی ډېر زبردست عثمان شکور صاحب را سره نن پروګرام کې میلمه دی زړه مې غواړي چې پروګرام وغځو نور یې هم اوږد کړو دوی نه ښکلي شعرونه واوري خو یو تپوس دې کوم بیا به راته یو غزل وایي بیا به اجازت غواړو شکور صاحب د خوښې شاعر مو څوک دی د خوښې شاعران ټول خلیق کوي او هغه څوک چې وزن پکې شعر کې وزني او زده کړه مې ډېره زیاته د شاهد خان شاید نه کړې د صفدر صاحب نه مې کړې ده نو شاعران چې خلیق کوي هغه زما د خوښې شاعري صحیح بل غزل را سره شریک کوي بیا به پروګرام نه اجازه غواړو د غزل نه مخکې یو څو ټکي تا پسې به مرمه جانانه تا پسې به مرمه او د تور له حد غېږې لزم تا یادومه بس مسافره کور ته راشه د خدای د پاره زړه مې پړق در پسې چوینه او نور سوال زاری را باندې مکړه زه به تر مرګه یاري تا سره کومه او عثمانه ځان ته مې نږدې کړه عثمانه ځان ته مې نږدې کړه او چې ته به نه وي زه به روغ لیونی ومه غزل دی چې یقین وکړه د کار لیونی کړی یم یقین وکړه د کار لیونی کړی یم او زه په زړه بیمار لیونی کړی یم ما ته یې راوکتل وایي مه ګوره ستا سترګو خمار لیونی کړی یم مننه وایي ما ته یې راوکتل وایي مه ګوره ستا سترګو خمار لیونی کړی یم او زه یې د پښتون په جنازو والله زه یې په هر ښار لیونی کړی یم مننه وایي زه یې د پښتون په جنازو والله زه یې په هر ښار لیونی کړی یم او زخم یې په زړه کې راله بد راکو زخم یې په زړه کې راله بد راکو زخم د پرهار لیونی کړی یم او زم هغه خاموشه ځای ته ځان رسوم زم هغه خاموشه ځای ته ځان رسوم زم هغه چنار لیونی کړی یم شعر دی چې دا دغه دی شعر دی چې داسې درته وایي نور به نه وځي داسې درته وایي نور به نه وځي یو خو ستا د پلار لیونی کړی مننه وایي داسې درته وایي نور به نه وځي یو خو ستا د پلار لیونی کړی مو مقته ده چې ستا تپوس عثمانه یې بار بار کوو ستا تپوس عثمانه یې بار بار کوو زه په ټوله لار لیونی کړی زبردست زبردست ډېر ښکلی دی او عثمان الله دې دله ډېر ژوند درکړي چې دا شان د لیکلو کوي اخره کې د پیرزونې مینوالو له پیغام میسج ورکړي بیا به اجازت غواړو زما ټول خلکو ته دا یو ریکویسټ مې دی ورته چې مینه خوره کوي د امن دپاره کوشش وکړي چې په دې پښتون وطن کې امن راشي ډېر ځپلي قوم یو نو زما دغه دی چې مینه وکړي د یو بل سره د مور و پلار سره خلکو چې چار چاپېر خیال وساتئ دغه زما یو شارټ میسیج و مننه د وخت راکولو مو مننه کوم قربان جزاک الله ډېره مننه ګرانو کتونکو دا عثمان شکور چې تاسو ته خوندور شعرونه هم واورئ د خوندور نظم ته هم تاسو واورئ انشاءالله بیا به ملاقات کېږي یو نوي پروګرام سره تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ